السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټولو ته سلام او خوش آمد د زما کلی برمنګهم طرف نه. مې نوی چینل جوړ کړی دی او مې زوړ چینل نوما وه پښتو ګرام آفیشل او مې نوی چینل نوما ده زما کلی برمنګهم. دا ویډیو مې تاسو ته جوړوو او مې په دې چینل باندې د برمنګهم بلکې ټول یو کې ایونټس چې څومره موږ نه کېږي هغه به مې کور کوو. دې وخت کې مې چارلز روډ پارک چې په نوما باندې مشهور دی هغې پارک کې یو او په لاره باندې روان یو پوه شوې. او بس دا خیري روژه ده، خیري مازدیګری دی د روژې او روژه رانه لاړه. بس موږ ته پکار دي چې دعا وکړو چې الله پاک بیا هم پکې ژوند واچوي په دې روژه کې او بیا مې دعا عزت پکې بیا نصیب شي. هوا دی ما اوس وایه صحیح دي سی نه او بس روژه رانه لاړه او الله ته به دا دعا کوو چې الله چې مې ټولې ګناه پکې معاف کړي وي. او بیماري ده بیماري هغه دا ده چې کوشش وکړئ چې خپل لمونځ هم په کور کې وکړئ، خپل کس راټول شئ. مولایانو فتوا ورکړې ده چې په کور کې کېږي ځکه چې سچویشن دغسې دی. دې پارک کې د خلک راټول دي. دې پارک کې اکثره پښتانه راوځي. دا وګوره کرکټ یې لګوي. خوش د مې کلي خلک دلته کې ډېر کیني پوسي. دا مې تاسو ته ریکارډ کوو. دا هلکان دي د کرکټ لګولی دی، طوفان ته نه ګوري چې بال څنګه کرکټ کېږي. ولې هلکه خو نه انټرویو راکړې به بیا راشې. هلکه څه انټرویو دی که زما کلی برمنګهم لپاره نوی پیج دی پوه شوې. تاسې پکې څه ولې هلکه ولې خوش بولو کې ته پرې ته میسیج نه کوې. Tas găslo se خلک ته به لک هغه وی کېدی نوی پیج دی زما کلی برمنګهم په دې کې ته څه د هغه ته میسیج وکړه بس سبا ته اختار شلو. اختار مو مبارک شه پوه شوې. روژې ته هغه لږ چکا وایو بس هغه پې وولو. بس ټولو ته مې سلامونه دي. ټول ته سلامونه کلي کې کیمرا یې مونه وسوړه ځکه زه هغه کوم فیلډینګ کوم. ښه ته فیلډینګ کوه خو څه ویې که نه بیمارۍ به حق ته څه ویې دا سوشل ډسټنسینګ هلکه لرې شه نو په کیمرې کې خو دې زه لرې نه رانیسمه نو سوشل ډسټنسینګ دی او که څه ورته وایي هو نو دې په باره کې تاسې څه چې کنې لرې لرې د موږ بلونه نیسئ څه کوې پارټي اخلېږئ څه ښه دا هلکانو کرکټ لګولی دی او خپل سوشل ډسټنس صحیح پوه شوې د وګه لرې لرې یو بل نه ولاړ دي. اولو خیر کله کله پکې دا اوسي زه انټرویو اخلم. ها دا خیري روژه ده ته څه میسیج ورکوې خلکو ته؟ بس یې څه ووایو بس الحمدلله روژې ښه تېرې شوې پوه شوې او هغه د مخکې چا څه لمونځونه اودسونه ختمونه کړي وي الله دې ښه قبول منظور کړي. امین او بس انشاءالله اوس پاتې نه شي بیا انتظار سبا ته به لمونځ کېږو که نه یختره مې دی ته خفه یو. ښه نو مولایانو خو فتوا ورکړې ده چې کنې په کور کې هم کېږي خپل کس سره غونډ شي بس هغه چې کنې کومه خطبه چې ده خیر دی هغه هم ضروري نه ده چې خو تکبیرونه ضروري دي که نه مونځه کې چې وي اختر واجب دی که نه نو هغې کې خطبه ډېره ضروري ده. نو که به وکتو که نه خو بیا هم لکه د هغه نه پړوی شي په موبایل کې خاص اویلیبل دي که نه الحمدلله وایي درې زره الحمدلله وایي بیا درې زره سورتونه وایي یا ټول اخر دی وایي څه وایي بیا کښېني 15 سکنډه نو بیا خوشي بیا دغسې هر شی نن سبا کې خو لکه په هغه باندې که نه د خطبه سبق واچه ته ماشاءالله ویرسي پړوی شي که نه نو موبایل نه کتی شي خطبې په ځای
ته الحمدلله یل شي 3 ځله کول اخد یل شي او خدای به کینه خو چې اوس سبا ته دوی کې جمعه ته بنګړو ها هغه خلک چې سبا ته نیم خلک لایو نه کوي لکه په فیسبوک باندې لایو وي مو ملو چې په فالو کوي او ها لکه ته پکې سي زه خون چې اوس راوتل نه ان شاء الله سبا ته اختار دې کنه نه راته سبا ته اختار شو بس کوشش ډېر کړو چې نن اختار شي خو هغه په ساينس کې اړو پوسیبل نه وای چې بوجمه وو نظر ته روشي کوم می امام دی په پلځه سي هغه مونږ نه لیدا کنه اوس دې په کې څه شروع شي دې 30 روزي پورا شو 30 ورځې پوره شوې خو پنجابیانو بیا مونږ نه تي شوې نه نه په باندې ها او دغه لکونه به انټرویو هغه چې د غولونو مولونو وکي کنه دلته کې به د سمر چې کومي کنه ټول مزدګاری کې د کرکټ کې په ویکند کې سپیشلی په ساترډي او په سنډي باندې د کرکټ کې بیټونه چې کوم دي عبید الله خان راوړي دي پاکستان نه سپیشل چې صد بیټونه راوړي شتکی راوړي او هغه راوړي دي ټینس بالونه راوړي دي بس دا څه چې لکه یې کلی پټیونه چاله ټول خل دلته غونډي شي او زه دا کوم د الله نه بل نه هغه خلم انټرویو خلم خو شو چې سنه سوي السلام علیکم لکه څه وې د می هغه ته نو زیدونو ته می پیج دی نوې پیج دی زما کله برمنګم او ته به کې سي موږ لکه د سوچ مو چې کنه لکه دلته کوم داسې هغه په کور دی کنه پیج په کور دی چې خلکو شابه دا ریکارډ کوي نور پیجونه په ساده خیره خو دا په خپل مهنتو کې ان شاء الله او څنګه څه ونه جوړه کی هغه دې چې راشه دغه دې بولو کا صحیح ده نو به د روجا د اختر د ته برکی میورکی خلکو ته ور کپوي شي او بس ان شاء الله نه اخیری ټولې روجې د قبول شي خلکو الله دې ټولې قبول کړي خیر او خدای مو دې پکې به نصیب راولي او چې نه دي نیولې هغه ته الله غاو کی هدایت او دغه له کومه نه کې دې پکې نه دي نیولې او وختار مو واسکول دوم براک امين امين او زه اختر موږ خیر په کور کې وکړه ای بیماری دي خامہ او کرکټ ته راوځه خو خیر موږ به بیل کوو نه 2 میټرز کنه 2 میټر بګه 2 میټر ډیسټنس ته بګه بس هغه دوی والا کول بګه نو په شي نه انټرویو خلک به د ویډیو مې باندې کوینه دی پورا او ولله مې لري لوړو نو اوس مې کړی په دې دوجاګه السلام علیکم سید انور سنگی خادو دو بس دوجا دو خیری موزیګره ده کنه او بس لوړا یاره چې چا ونی ویو که چا ونی وی دوجا لوړا ته خلکو ته سي بس مسکوي پوښ یعنی سه بس دا ښه خبره ده لکه په کور دغه ده کنه چې روژې نه بعد هم مې مونځ جاري وساتو نو دا به مې ډېره غټه ترقي وي پوه شوې که نه دا به کیسې چې اختر دی بس اختر مرکي خلکو ته ویل که نه چې او ورته وایي چې د کوم پیج دی زما کلی برمنګم پیج دی ورته وایه د نوي پیج دی پلیز دا سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ او شیر یې کړئ او شیر یې کړئ او بس دو هغه شنه غوږونه دي دو سیلې ده او دا کرکټ دی هلته کې نور مشران راوځي خو نن جوړې نه دي راوتي که نه یې نه مې ته انټرویو اخیستې وه نو به دا پاک ته دا وګورئ نو انشاءالله چې نورې ویډیوګانې به بیا میدان ته وړو او بس ټولو ته اختر مبارک وي ما طرف نه او په مخه مو شه او په الله مو سپارلي